السلام علیکم ګران کتونکو، هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمدي او ګړندي وي. او ګران مینوال تاسو د وخت ګورئ پی ټي وي نشه خپرونه د پېښور څانګې نننۍ خپرېږه. په دا ساعت په پروګرام کې زه یم ستاسو قربان محمد آفتاب. ملګرتیا روانه پوره تر 11 بجو پورې. تاسو به دا پته مینوال چې زموږ په خپرونې پروګرامونه روزانه 9 بجو نه والې تر دغه ساعتونو پر وړاندې کیږي. مختلف ملګري راځي، انټرویوز کیږي، ملمانه راځي، مشران راځي، ډاکټران صاحبان راځي، نور داسې خلک راځي زموږ په معاشره کې هغې ښه کردار لوبوي. نن ما سره هم زما په سټوډیو کې یو داسې انسان، یو داسې لوړ پای مقام والا انسان ناست دی چې د هغې تعارف زه وکړم نو یا د هغې چې کوم رول دی زموږ په معاشره کې چې د کومو خلکو دپاره هغې رول لوبوي، نو تاسو به اریان شئ چې یاره داسې خلک په دنیا کې هم شته دي چې یاره د داسې معذور خلکو کوم چې پیراپلیجیک وي یا څه واقعات هغې سره شوي، څه پیښې شوي، د چا ملا ماتوي، څوک په ګولۍ لګېدلي دی، چا لاس پۍ ماتي، څوک قدرتي معذور وي، څوک د پولیو طرف نه الله تعالی طرف نه داسې پیدا شوي وي، خو هغې خپل ژوند داسې نشي کنټینیو کولی څنګه چې زموږ عام خلکو غوندې ژوند دی او هغه تېر کړي. نو هغې ته موږ بیا سپیشل پرسن وایو. دغه خلک د کورونو نه راوچتول، هغې ته د ژوند نوې لار ښول، هغې ته روزګار سیټ کول، هغې علاج کول، هغې چې په کور کې په بیټونو کې پراته وي هغې خپل ځایونو ته راولي. او څومره چې د دې سره تړلې خبرې دي. په دغه لړ کې موږ سره زموږ ډېر خوږ محترم ډاکټر صاحب موجود دی، ډاکټر سید محمد الیاس صاحب موجود دی. هغې چیف ایگزیکټیو افیسر دی پیراپلیجیک سنټر کوم چې زموږ په حیات آباد کې ډېر مشهور سنټر دی، ډېر پخوانی سنټر دی. هغې د دې مشر دی ته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جي تاسو؟ ډېره مهرباني. صحت مو ښه دی جي؟ ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه جي. ډېر خوشحاله شو واقعي چې ستاسو په دې رول باندې، ستاسو په دې کردار باندې دا اداره د دې خو هغه چاته پتې چې یاره چاته دا تکلیف وي، یاره چا په کور کې داسې معذور وي یا سپیشل پرسن وي او تاسو درځي او تاسو سره تعلق وي. موږ په لومړي ځل دغه ولیدل، دغه نه خبر شو چې یاره د دې کوم کردار دی په معاشره کې یا زموږ په خلکو کې، بیا ستاسو کوم رول دی د دې لپاره نو هغه د ستاینې وړ دی. پیراپلیجیک سنټر دا دې څه شي جي او دا کله قایم شوی دی جي؟ پیراپلیجیک سنټر بنیادي طور باندې خو د افغان رشیا وار چې څومره ډېر زیات د ملک ته نقصان رسولی دی، نو د هغې چې کومه څه فایده کیدی شي نو هغه د پیراپلیجیک سنټر په شکل کې موجود ده. انټرنیشنل کمیټي اف د ریډ کراس په لیټ 70s کې دې باندې کار شروع کړی و، ځکه چې په هغه وخت کې په ټولو ساوت ایشیا کې داسې یوه اداره ونه چې چېرته د سپاینل کارډ انجریز نه متاثره د خلکو چې دی کمپلیټ کمپریهنسیو یا جامع جسمانی بحالي وکړی شي. صحیح. نو هغوی د دې وجې نه دا په حیات آباد کې په 20 کناله باندې د هغه وخت د ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا او د هیلث ډپارټمنټ په تعاون باندې دا اداره جوړه کړې وه. 50 افغانیان او 50 پاکستانیان مریضان به د اوله ورځ نه د چا چې ملا ماته شي یا د چا سټ مات شي یا په ګولۍ باندې د هغه ملا یا سټ ولګي یا چې د چا سپاینل کارډ یا د حرام مغز چې دی هغه زخمی شي یا وشلیږي، نو هغه خلک چې دی یا هغې د نامه نه لاندې یا د سټ نه لاندې هغه مستقل معذوره شي. د دغه خلکو واپس ژوند ته د راوستلو دپاره چې کوم ساینسي عمل کیږي، کوم میډیکل ټرمینالوجي دې لپاره استعمالیږي، هغې د موږ کامپریهنسیو فزیکل ریبلیټیشن وایو. صحیح. د کامپریهنسیو فزیکل ریبلیټیشن پیراپلیجیک سنټر د 1984 نه چې کله دې کې اولني اډمیشن شروع شو تر د 1992 پورې د انټرنیشنل کمیټي اف د ریډ کراس په خپله چلولو، او دا واحده اداره وه په ټوله ساوت ایشیا کې. وروستو بیا شاید چې نورو ملکونو دا انډیا، جارجیا، سیریا او فلپین او پاکستان آرمی دا اداره یو کاپي کړې ده، ځکه چې د دې په طرز باندې جوړ شوي. ایگزیکټلی، ځکه چې دا د غریبو ملکونو دپاره په کمو پیسو کې لوکل ټیکنالوجي او لوکل میټیریل استعمالولو والا او لوکل کلینیشنز او لوکل ټیکنیشنز استعمالولو والا واحده اداره وه. دا یو ماډل و. صحیح جي. خو د بده مرغه دا بیا د 1992 کې چې کله انټرنیشنل کمیټي اف د ریډ کراس واپس د ملک نه لاړه، نو دا بیا داسې لاسونو ته لاړه چې هغوی دا ونه ساتلی شوه هغه شانتې، او دا بیا خرابۍ طرف ته لاړه، او تر دې پورې چې په 2001-2 کې دا بالکل ایٹ د ورج اف کولیپس چې څه ته وایي چې بالکل ختمېدو، لکه شاړه شوه اور چې یو نیم مریض به وم نو هغې نه به ډېرې زیاتې پیسې اخیستلې، او د هغې نتیجه دا وه چې دلته کې هغه ټول سروسز هغه کوم چې څونه ماډل اداره وه دا څنګه چې دا په یو وخت کې د ریهیبلیټیشن ماډل و، نو دغه شانتې په یو وخت کې بیا د تباهۍ یو ماډل جوړ شو.
ډاکټر صاحب دا اداره تاسو څنګه بیا وی چېرې د 2000 نه پس بیا بحاله شوه د دې روزنه او پالنه او د دویم شکل ته بیا راوستلو دا بیا څنګه وشو جي بس د ادارې سره زما 2 جنم ورته ویلی شي چې یو زه خو دلته چې کله دا انټرنیشنل ریډ کراس موجود نو د 1989 نه د 1991 پورې یو نیم کال زه د اداره کې وم بیا زه بار لاړم او چې کله زه واپس رالم نو دا بس تقریبا ختمه شوې وه او زما خو لکه ملګرو چې کوم زما ملګري هلته کې پاتې وو کوم چې یا خو وریج شي وو یا هغوی ته بل ځای کې جاب نه میلاوېدو هغه ملګري هلته کې پاتې وو او هغوی دا غوښتل چې دا ریوایو شي ځکه چې هغوی په دې پوهېدل چې که دا اداره نه وي نو دا مریضان به بیا چېرته ځي غریبان نو هغوی زه مجبوره کړم او زه ادارې ته راوستم او هغوی ما ته وی چې دا اداره به ریوایو کول غواړي او تھینکس ټو د ګورنمنټ اف دیٹ ټایم چې هغه وخت کې موږ سره پوره تعاون وکړو او د 15 کالو د مسلسل جدوجهد نه بعد په 2007 کې موږ په دې کې کامیاب شو چې یو آرډیننس د خیبر پختونخوا ګورنمنټ پاس کی او هغه آرډیننس چې دی نو نیکسټ ګورنمنټ بیا چې هغې نه بعد کوم بل ګورنمنټ رالو په 2009 کې هغه په ایکټ کې بدل کو خو اوس دا ایکټ لاندې د هیلث ډپارټمنټ د چھترۍ لاندې د خیبر پختونخوا ګورنمنټ یو اټانومس باډي ده د خپل بورډ لاندې کار کوي جی بالکل خپل بورډ یا سب دا راته بخنه غواړم د کې کم قسم علاج کیږي او آیا دغه علاج وړیاري جی بالکل بنیادی طور باندې خدا جوړ شوی صرف او صرف پوسٹ ټرامیټک سپاینل کارډ انجریز یعنی حادثاتي طور باندې چې د چاملا یا سټ مات څوک معذور شي په حادثاتي طور باندې چې په ګولې ولګي یا په وګرځيږي د دیوال نه راوګرځيږي یا د چھت نه راوګرځيږي یا د ونې نه راوګرځيږي داسې خلکو لپاره خو مونږ لیټر آن دا محسوس کړ چې د دې نه علاوه هم داسې خلک دي چې د هغوی سپاینل کارډ یا پیدایشي طور باندې کمزورې پاتې شوي یا پیدایشي طور باندې د هغوی سپاینل کارډ چې دی هغه ته نقصان رسېدلی او یا داسې نورې بیمارۍ دي چې هغه تقریبا همدغه شانتې د هغوی سمټمز وي کوم چې د پوسٹ ټرامیټک سپاینل کارډ انجریز وي لکه پولیو شو فار ایگزامپل یا ټرانسورس مالایټس شو یا د ټي بي او د کینسر نه متاثر شوي هغه خلک چې د چا سپاینل کارډ خو د ټي بي او د کینسر د وجې نه زخمی شوی خو نور ادروایز هغوی د ټي بي او د کینسر مریضان پاتې شوي نه وي لکه د هغې علاج شوی نو دغه خلک مونږ اوس په دې کې شامل کړي دي نو یو خو سپاینل کارډ انجریز دي هغه یو وسیع غونته بنیاد باندې دریم کار چې مونږ کوم یو بل شروع کړی دی اوس هغه دی کلف فوټ هغه ماشومان چې کوم د کږو خپو سره پیدا شي د هغه ماشومانو خپې سیده کول نو په سپاینل کارډ انجریز او پولیو کې خو مونږ ریهیبلیټیشن کو ځکه سپاینل کارډ انجری ونس سپاینل کارډ انجری فار ایور سپاینل کارډ انجری یا پولیو والا مریضان چې دي د دې مستقل څه علاج تر اوسه پورې دریافت شوی نه دی البته کلف فوټ سره چې کوم ماشومان پیدا شي د تاوکړو خپو سره نو هغه ماشومان کمپلیټ مستقل د هغوی بیماري ختمېدی شي او د هغوی خپې سیده کیدی شي نو دا دریم سروس مونږ اوس شروع کړی دی او څلورمه خبره دا چې انشاءالله د ګورنمنټ اوس زمونږ اداره الحمدلله داسې یو حد ته رارسېدلې ده په خپلو خپو ولاړه ده الحمدلله ګورنمنټ زموږ سره بھرپور تعاون کوي زموږ د ګورنمنټ او د بیروکراسي او د پولیټیشنز د خلکو په سمجھ کې اوس دا خبره راغلې ده چې دا د جدید علاج چې کوم طریقې کار دی نو دا صرف د کیوریټیو برانچ پورې محدود نه دی بلکې دا ریهیبلیټیشن هم د دې یو غټه حصه ده نو دې وجې نه الحمدلله ګورنمنټ اوس موږ ته توجه راکوي او موږ نیکسټ چې کوم زموږ پروجیکټ دی د پیراپلیجیک سنټر کې نو هلته انشاءالله یو نوې بلډینګ به د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا په تعاون باندې موږ جوړو چېرته چې به موږ د هیډ انجریز یا د سټروک چې کوم فالج چې ورته عام فالج خلکو ته وشي کورونو کې هغه غریبان بیا د فالج چې کوم وختي طور باندې کوم سټیبلایزیشن یي کوم وختي علاج یي میډیکل ټریټمنټ یي هغه وشي خو بیا د هغې ریهیبلیټیشن نه کیږي نو هغوی د یو لاس یا یو خپې سره یا د دواړو لاسونو خپې د هغې شل شي او په کټونو کې بیا پراته نو د دې خلکو د ریهیبلیټیشن بندوبست به هم انشاءالله کوو په آینده 2 کاله کې دغه طرف ته جي راځو خبره کوو خو دا راته ووایي چې چېرې تاسو سره څنګه تاسو ویل چېرې سپاینلي یا پولیو یا نور مریضان چې کوم دي دې کې ریشو کم زیاته ده چېرې کم زیات تاسو سره روزانه راځي مونږ خو څنګه چې ما وویل بنیادي طور باندې خو اداره د سپاینل کارډ انجریز مریضان لپاره او پی ډي خو ستاسو کېږي ډیلي کار نو سپاینل کارډ انجریز مریضان خو اسې په پاکستان کې هر کال د 2000 نه واله 9000 پورې خلکو ته سپاینل کارډ انجریز کېږي مختلف لیولز یي هغې کې څه انکمپلیټي څه کمپلیټي څه وختي طور باندې هغې سپاینل شاک کې لاړ شي بیا وروسته ټیک شي
خو بهرحال 9000 خلکو دپاره په پاکستان کې صرف یک یوه اداره موجود ده. تر ننه پورې د بده مرغه دا اداره چا کاپي نه کړه او نه په لاهور کې داسې یو بله اداره شته، نه په کراچۍ کې شته، نه په اسلام آباد کې شته. نو زمونږ د مریضانو یو اوږد ویټینګ لیست دی او د ټول ملک نه مریضان مونږ ته راځي. د دې وجې نه مونږ یریږو ستاسو غونته داسې انټرویوز چې کله یي نو هغې کې زمونږ دا یری چې هسې نه که شکر دی دا خو پښتو پورې لیمیټډ پروګرام دی نو شاید چې د دې به دومره ډېر زیات ریپرکشنز نه وي، خو چې کله هم داسې یو پروګرام وشي نو د هغې په نتیجه کې بیا نور ډېر زیات خلک مونږ ته زاړه شل کاله مخکې ورته سپاینل کارډ انجري شوي په کورونو کې هغې غریبانو بیډ سور جوړ شوي، هغې دا بدن بالکل څښا شوي یو قسم او هغې کمپلیټلی په بسترو کې پراته وي. نو بیا هغوی موږ ته بار ټلیفونونه کوي او هغه کوشش کوي چې په څه طریقه موږ دلته داخل کړو. نو ښه جي او دغه مخکې ورځو خو زموږ پرایم منسټر عمران خان چې دی نه هغوی هم وزټ کړو نو هغوی ته تاسو دا رول ماډل کوم اداره چېرې ده وکته هغوی څه دغه وکړو چېرې داسې ادارې باندې جی بالکل عمران خان جی موږ ډېر شکرګزار یو چې هغوی وزټ وکړو. دا د دې لیول دا اولنی وزټ و د پیراپلیجیک سنټر. مونږ هغوی ته ایز پر سے هېڅ مطالبه داسې نه وکړې چې یا مونږ له پیسې پکار دي یا مونږ له دا یا هغه زمونږ غټه ټول نه غټه مطالبه هغوی سره چې ما براه راست کومه خبره بار کوله هغه دا وه چې سر پلیز دا اداره تاسو په لاهور، کراچۍ او په نورو ښارونو کې کاپي کوي ځکه مونږ باندې ډېر زیات پریشر دی او ضرورت دا دی چې په هر ډسټرکټ هیډ کوارټر کې دغه شانتې یوه اداره جوړه شي نو بیا به هم زمونږ ضرورت پوره کېږي نه، دونه ډېر زیات ضرورت دی. صحیح جی. ښه جي دې کې چې څومره تاسو ته مریضان راځي، څومره پیشنټ راځي یا سپیشل پرسنز راځي، مختلف تاسو وایي چېرې دغه وجوهاتو نه هغې کیدای شي پیرالایز شي هغه شي، د دې علاج مفت دی وړیا دی جی؟ 100% جی. مونږ صرف علاج نه پیراپلیجیک سنټر ته چې کله مریضان راشي یو خو د بده مرغه زیاتتر مریضان زمونږ ته 93% زمونږ مریضان چې دي هغه د بیډ سور سره راځي نو د هغې د بیډ سور ټول نه غټه خرچه زمونږ د هغې د بیډ سورز یا د زخم بستر به ورته موږ په پښتو کې وایو چې لکه واضح کې جی پښتو کم خلک چې پیرالایز شي او د هغې سنسیشنز هم نه وي نو لکه سپاینل کارډ انجري کې د ټولو نه غټ کمپلیکیشن دا دی چې یو خو چې سپاینل کارډ انجري په کم لیول باندې وشي د هغې لیول نه لاندې د هغې بدن کې طاقت ختم شي، شل شي. دویم دا چې پکې سنسیشنز ختم شي، هغې ته پته نه لګي که د هغې خپه مار هم وچیچي نو هغې ته پته نه لګي، که تاسو د هغې نه خپه کټ هم کوي هغې ته پته نه لګي. د کم لیول نه چې لاندې که چا سټ مات شي نو ایون د سټ نه لاندې هغه ټول بدن باندې پوهېږي نه. د هغې نتیجه دا چې بیا ستړی کېږي نه. مونږ چې په بیډ کې یو عام انسان چې په بیډ کې د شپې پروت وي نو هغه د اندازن د 10 نه 12 پیرو پورې په ډډه اوړي او دې وجې نه اوړي چې په کم اړخ باندې هغه پروت وي نو هغه اړخ ستړی شي او هغه ته درد محسوسېدل شروع شي او دا درد چې دی که نه چې دا هم په حقیقت کې د الله پاک یو نعمت دی. دې مونږ د میډیکل لینګویج کې دې ته دا مونږ دې ته وایو چې دا یو الارم سیسټم دی چې دا تا ته اطلاع کوي چې دا څه غلط کار روان دی، د دې څه بندوبست وکړه. نو چونکې انسان چې کله روغ وي او دی په ډډه اوښتی شي او دلته درد محسوسیږي نو بیا خو دی په خپله په ډډه اوړي نو دلته بیډ سورز نه جوړیږي. مونږ چې دلته ناست یو نو مونږ ته مونږ په باټم باندې بیډ سورز نه جوړیږي او د دې وجه دا ده چې مونږ کله یو خپه ښکته کله پورته کله لږ وخوځېږو نو پریشر ډسټریبیوټ شي. کم خلکو ته چې سپاینل کارډ انجري وشي هغوی د درد د نعمت نه محرومه شي او هغوی بیا په ډډه نه اوړي ځکه ستړي کېږي نه، هغوی ته پته نه لګي. کلیوال خپل رشته دار خلک چې دی په دې پوهېږي نه. هسپتالونو کې د بده مرغه نرسنګ کیر دونه کمزوری دی چې هغوی دې طرف ته پوره توجه نه کوي. د دې وجې نه چې د 3 ورځو نه زیات د سپاینل کارډ انجري مریض په هسپتال کې پاتې شي هغه د یو پرایویټ او ښه هسپتال ولې نه په 3 ورځو نه زیات چې هلته پاتې شي هغه زخمونه د هغوی جوړېدل شروع شي او چې موږ له کله رارسي نو د هغوی په بدن کې لوی لوی غارونه جوړ شوي او تر دې پورې چې زمونږ دا 93% چې کوم مریضان دي په دې کې 80% داسې چې د هغوی سټیج 4 زخمونه جوړ شوي او د سټیج 4 مونږ هغه زخم ته وایي چې په کم کې اډوکې ښکاره شوي نو دا عام ژبه کې جدي دې ته دا وایي لکه املا یې ولګېده جی ایګزیکټلی املا لګېدلې ده ولګېدو مریض ولګېدو خلک دا وایي او خلک ته اله خبر شي پوه شي خلک چې یا خو هغه نه بوی روان شي د سوي غوښې او یا د هغې په بیډ کې چینجي را روان شي نو خلکو ته پته ولګي چې څه چل دی نو هغوی چې کله په ډډه واړي نو هغه غریب دونه ډېر زخمونه جوړ شوي چې بیا دوی په څه په چل څوک پوهېږي. داسې مریضان تاسو سره تاسو نو ما دا خبره کوله چې د مونږ نه صرف دا چې د هغوی د زخمونو علاج کوو زموږ ټول نه غټه خرچه به په هغې باندې کېږي ځکه چې 2-3 میاشتې د زخمونو په ټیک کېدو کې ولګي او هغې نه بعد بیا مونږ د هغې مزید فردر کمپریهنسیو فزیکل ریهبلیټیشن کوو.
کم ته چې مونږه فزیکل اکیپیشنل ووکیشنل او سایکو سوشل ریبلیټیشن وایو یعنی مونږه د هغې پرې دې ته جامع جسمانی بحالي تاسو هم ویلی شئ مونږ داسې یو خبره نه پرېږدو چې هغه په ویسټرن ملکونو کې یا ترقي یافته ملکونو کې چې دا قسم مریضانو ته کوم سهولتونه میلاویږي هغه ټول سهولتونه مونږ په د خپلو کمزوري ملک کې په د خپلو لږو ذرایعو کې هغه ټول سهولتونه دوی ته پرووایډ کوو چې په هغې کې چې ډوډۍ ناشته چې ډوډۍ دوايانې سرجري د بیډ سورس چې کوم سټیج 4 او سټیج 3 زخمونه نو دا بغیر د سرجري نه ټیکېږي نه نو د هغې سرجیکل چې کوم انټرونشن اور هغې ته چې کوم اکوپمنټ پکاري اسسټیو ډیوایسز یا مصنوعي سهارې چې پکاري کیلیپرز یا بریسز ورته وایي ویل چیر کسٹم میڈ ویل چیر په پاکستان کې صرف او صرف په پیراپلیجیک سنټر کې جوړیږي نو موږ هغې ته کسٹم میډ ویل چیر جوړو چې کوم کوارډیپلیجیک مریضان چې د چا سټ مات شوی 25% زموږ مریضان کوارډیپلیجیک نو هغې ته موږ نور اسسټیو ډیوایسز لکه ایټینګ ایډز رایټینګ ایډز لکه هغې لیکل نشي کولی هغې کتاب پاڼه نشي اړیلی هغې خوراک نشي کولی په خپله تاسو امیجن کوئ چې یو نوجوان د 20 سال د 30 سال یو نوجوان یا د 17-18 سال یو نوجوان ته سټ مات شي او هغه به آینده 40 کاله به څوک داسې وي چې هغه به مستقل هغه له 3 ټیمه ډوډۍ په خوله کې ورکوي دا ډېر زیات مشکل کار دی نو موږ د خاندانونو هغه مشکل اسان کو او موږ دا مریضان چې د هغې لیول چې څومره الاو کوي ډیپینډینګ آن دی لیول د چا لیول ډېر زیات هاي نو هغه به ډېر زیات انډیپینډنس لیول ته موږ نشو بوتلی او چې د چا لیول څومره لاندې راځي نو دومره هغې موږ بیا په ډیلی لایف اکټیویټیز کې هغه انډیپینډنټ کوو او په دې کې چې هر څومره دې ته ضرورت راځي نو هغه ټول ضرورتونه مونږ دې ته بالکل 100% فري اف کاسټ پوره کوو بلکې مونږ زمونږ په اداره کې زمونږ یو کلچر دی یو ثقافت مونږ یو نوی هلته انټروډیوس کړی دی او هغه دا دی چې مونږ زمونږ ټول سټاف په دې خبره باندې پوه دی چې پیشنټ از د باس چې باس چې دی افسر یا باس چې دی هغه زمونږ مریض دی نو دې وجې نه زما سټاف زما ملګري مونږ چې کوم کسان مونږ په اداره کې کار کوو تقریبا 200 کسان نو زمونږ د چوکیدار نه واخله تر د چیف ایگزیکټیو پورې ټول خلک په دې خبر باندې پوه دی چې باس په دې اداره کې چیف ایگزیکټیو نه دی میډیکل ډاکټر نه دی ایم ایس نه دی فزیوتراپیسټ نه دی اکیپیشنل تراپیسټ نه دی بلکې باس مریض دی نو دې وجې نه مونږ نه صرف دا چې هغې له فري اف کاسټ د ټول سهولتونه ورکوو د چای ډوډۍ سره بلکې د هغې مونږ ریسپیکټ او عزت هم کوو او د هغې یو غټه وجه دا ده چې د یو نوجوان کله ملا ماته شي یا سټې مات شي جیته جاګته ټاکینګ هاپینګ جاګینګ انسان چې دی چې هغه هر څه کولی شي او هغه په یو سپلټ سیکنډ کې د خپل بدن قیدي شي او د هغه ډکې او تشې په کنټرول کې پاتې نشي او هغه جنسي لحاظ سره معذوره شي نو تاسو امیجن کوئ چې دا سړی به څومره ډیپریس وي څومره به دی پریشان وي څومره به دی خفه وي نو د دې خلک د هغه ډیپریشن نه او د هغه انزایټي نه د رایستلو دپاره موږ سایکولوژیکل کاونسلینګ موږ د دې کوو مونږ دې له ریکریشنل اکټیویټیز ارینج کوو مونږ دې له مونږ سپورټس اینډ گیمز ارینج کوو مونږ دې له شاپینګ ټریپس ارینج کوو دې مونږ مقامي زو ته او چړیاګر ته چې دې مشغول په څه طریقه باندې پارکونو ته بوزو مونږ چې دې واپس ژوند ته راشي مشغولتیا لپاره مونږ دا کوشش کوو هغې ته مونږ کمیونټي ری انټیګریشن وایو مونږ دا کوشش چې دی د عام انسانانو سره سترګې ملاولی شي دی د خپلو دوستانو سره چا سره چې به دوی لوبې کولې چا سره به چې دوی چکرې لګولې چې هلته واپس لاړ شي او دوی به شرمیږي نه مونږ دا غواړو چې دوی جومات چې کم خلک مونځ کوي چې جومات ته ځي چې کم خلک اجرې ته تللی شي چې خوا کې که چېرته اجرې چې اجرې ته ځي چې غم خادي اټینډ کوي چې په پالیټکس کې او په سوشل ورک کې حصه اخلي مقصد زمونږ دا چې دی اکټیو لایف تیری چې دی ته دا کمپلیکیشنز نه جوړیږي ځکه چې د سپاینل کورډ انجری خو یو خو هغه امیډیټ افیکټ دی چې کوم د سپاینل کورډ انجری په ټیم کې څنګه چې د چا اکسیډنټ وشي یا په ګولۍ ولګي یا ملای ماته شي نو په هغه ټیم باندې هغه د هغه لیول نه لاندې چې په کوم باندې ملا ماته شي هغې نه لاندې کمپلیټلی شل شي نو دا خو هغه وخت سره وشي خو د هغې نه بعد که فرض که دی ریهیبلیټیټ نشي نو بیا د دې بیډ سور جوړېدل شروع شي بس هغه جون ختم شو چې یو ټي آی دې ته بار بار کېږي یونري ټریک انفیکشن ورته کېږي او بس دی کمپلیټلی بیډ باونډ شي او دی د معاشرې کې د خپل کردار لوبولو نه وځي اگر که دی ډاکټر ولې نه اگر چې دی ښه بزنسمین ولې نه د ژوند امید ختم شي ژوند امید ختم شي نو زمونږ یو بل سلوګن دی په پیراپلیجیک سنټر کې کم ته چې مونږ وایو چې پیراپلیجیک سنټر ویر هوپس ریمینز الایو او مونږ دې خپلو نوجوانانو مریضانو ته هلکان او جینکو ته دې ته مونږ وایو چې سکای از د بګیننګ
ستاسو منزل د اسمان نه مخکې دی. مخکې دی، داسې یو کار دنیا کې نشته چې دا تاسو نشئ کولی. صرف اوس یو سټایل بدل شو، ستاسو لایف سټایل بدل شو. یو سړی مخکې په خپلو خپو ګرځېدلو، نو اوس به دی په ویلچیر باندې ګرځي. مخکې به د خوراک په یو طریقه باندې کولو، نو اوس به دی په بله طریقه باندې کوي. مخکې به د سټډي یا کتاب به په یو طریقه باندې لاس کې راغېستو، اوس به په بله طریقه باندې رالي. کوي به ضرور، کارونه به پرېږدي نه، ژوند به نه پرېږدي. دی به ژوند ته بیرته راځي، دی به د معاشرې یو فعال او اکټیو ممبر جوړېږي او دی به خپل کردار ولري. ډاکټر صاحب داسې ما اورېدلي دوی کوم مریضان چې تاسو له راځي نو هغوی له تاسو کرایه هم ورکوئ؟ جی دا مونږ د کلف فوډ چې کوم زمونږ پروګرام دی، دا مونږ 2 کاله کېږي چې شروع کړی دی. د کلف فوډ پروګرام کې دا ډېره لویه مسله ده جی چې دا کلف فوډ د توقیړو خپو د دې وجوهات څه دي دا جی بالکل. زه به دا به ډېره ښه چې په دې مونږ خبرو وکړو. کلف فوډ چې دی بنیادي طور باندې چې کوم ماشومان روغ ماشوم لایف او نارمل برثس چې کوم دي، چې کوم ټیک ټاک ماشوم روغ موټ پیدا شي دماغي لحاظ سره، په هر لحاظ سره، په دې کې په زرو کې په دنیا کې یو ماشوم د توکړو خپو سره پیدا کیږي. او خپې دومره تاو شوي بالکل لکه دننه طرف ته تاو شوي پوره. نو هغه مور پلار خو وایي چې بس بچی مې شل دی، هغوی خو غریبان ډېر زیات انتهایي په د پریشانۍ د مور پلار دپاره دې نه غټ ډز بل نشي کېدی چې هغه خپل بچی بعضې وخت کې نورې معذورۍ هم وي، خو هغه نورو معذورو پته نه لګي. خو دا کلف فوډ چې دی نو دا بالکل ویزیبل شی دی، فوراً ښکاري. نو د کلف فوډ خو دا داسې واحده معذوري ده چې د دې مستقل علاج موجود دی. او دا مونږ بالکل هغې خپې خفګان خبره دې کې څه نشته؟ دې کې خفګان څه خبره نشته. خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې زیاتر خلک غریبان وي، او چونکې پاکستان کې د انټر فیملی میریجز خپل خاندانونو کې دننه خلک ودونه کوي، نو د دې انسیډنټس چې دي دا د نورې دنیا په نسبت پاکستان کې ډېر زیات دی. په نورو دنیا کې لکه تاسو ته مه وایي په زرو کې یو ماشوم پیدا کېږي، پاکستان کې د 15 نه واله د 20 پورې ماشومان د توکړو خپو سره پیدا کېږي. نو د دې یو خو مور پلار له د دې خبرې ډېر احتیاط پکار دی، کوشش پکار دی چې څومره ممکن وي د څونه حده پورې ممکن وي چې خلک به خاندان نه بار ودونه کوي، چې آینده نسلونه د دې مضبوطي. او د الفاظ چې ما کوم استعمال کړم دا د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی چې هغه کوم خپل جنرالانو ته یو خط لیکلی و چې تاسو ودونه په بارنو قبیلو کې کوئ چې ستاسو آینده نسلونه مضبوطي. نو دا خبره آی هوپ زما امید دی که ستاسو د پروګرام په وساطت سره خلکو ته ورسي. څو پورې چې د علاج معالجې تعلق دی، نو دې کې د ټولو غټ مشکل دی چې دې دپاره دوی به موږ ته ماشوم راوړي د 4-5 پیرو نه واخله. بعضې ماشومان خو 4-5 پیرو راوړو سره خپې سیده شي، هغه لږ اساني. خو زیاتر ماشومان چې هغې ته 15 پیرې زموږ اسپتال ته راتللي، هفته کې یو پیره. نو دا د غریبو خلکو د وس کار نه وي چې یو سړی د سوات نه یا د چترال نه یا ډی خان نه، موږ ته خو جیلمه پورې خلک راځي. نو دا خلک چې دلته راځي په هر هفته، نو دا د هغوی د وس کار نه وي، د هغوی کرایه نشي ورکولی. نو موږ د دې حل دا راویستلی دی چې د یو غریب سړي بچی صرف په دې وجه معذور پاتې نشي چې د سره تلو راتلو پیسې نه وي. نو هغوی له موږ د 2 کسو، چونکې ماشومان یې مور و پلار دواړه ورسره راځي، نو دې وجې نه هغوی له موږ د 2 کسو کرایه ورکوو د تلو راتلو. کم چې مالداره خلک یي یا کم خلک نه اخیستل غواړي پیسې، بعضې وخت کې سړی غریب هم وي خو غیرت پکې دونه ډېرې وي چې د خپل بچي دپاره تاسو ماله هر څه مفت کوئ او دا کرایه به زه خیر د خپله ورکوم. داسې خلک هم شته، خو زیاتر کسان داسې زموږ مریضان چې څومره موږ له راځي د پای کې زیاتر خلک داسې چې دونه غریبان چې هغوی دا ډېر په خوشحالۍ باندې هغه قبلوي، او موږ هغوی ته د 2 کسو دونه کرایه ورکوو چې 100-200 روپۍ ورته پکې بچت کېږي. خرچ هم راغی د هغوی دپاره دا یو انسنټیو وي او خپل ماشوم ډېر ریګولرلی راوړي. دې کې بیا یو پوچې غونته سرجري زموږ یو پیډیاټریک د بیسټ پیډیاټریک سرجن ایور ان پښتونخوا چې دی هغه راځي، هغه وړوکې غونته سرجري پکې کوي. سرجري نه بعد هغوی له موږ یو اکوپمنټ ورکوو، هغې ته ډینس براون شوز وي، ډي بي شوز. هغه ډي بي شوز موږ سویزرلینډ نه راځي، ډېر بهترین کوالټي شوز دی هغه. هغوی ورته ورکوو، هغه د 4 کالو پورې بیا هغه استعمالېږي. دغه هم تاسو فری ورکوئ؟ بالکل فری. دې کې جی د فری خو دا حل دی چې مالدار نه مالدار سړی وي نو دا هر څه هغوی دپاره فری دی. او تر دې پورې که د چای ډوډۍ ټیم وي نو چای ډوډۍ هم ول ورکوو. او که په چا باندې شپه راځي ډېر زیات لرې نه راغلی او هغه بل څه پیښور کې څوک رشته دار وغیره نه وي، نو ایون د هغوی له به موږ د شپې بندوبست کوو. خو مسله به صرف دومره دی چې یاره برډن رش ډیر زیات دی په تاسو باندې. جی بالکل غټه مسله ده. او تاسو څنګه خبرو کو چیرې په دې کې په کلونو د خلکو نمبر راځي یا په دغه نمبر راځي په خلک له خاطر درنه په سپاینل کورډ انجریز کې او په کلف فوټ کې شکر دې دونه ډیر زیات ویټینګ لیست نه دی زمونږه، خو په سپاینل کورډ انجریز کې زمونږ ټول نو وګد ویټینګ لیست دی، چونکې د کلف فوټ د سرویس چې نورو تقریبا هر ارتوپیډیک سرجن یا هر فزیوتراپیست دی زیاتر فزیوتراپیست دی هغه کلف فوټ سي د کولی شي، خو د بده مرګه چا سره دا ډیډیکیټډ سرویس نه چې هغه په مور پلار په دې مجبوره کړي چې هغه
په استقلال سره او په مستقل مزاجي سره ماشومان په ټیم راولي. نو الحمدلله زمونږ سروس چې دی دا سیکنډ ټو نن داسې سروس الحمدلله پاکستان کې بل څوک نشي پیش کولی. او زمونږ چې کوم د سپاینل کورډ انجری مریضان دي نو هلته مونږ یو بل مونږ 2 کارونه نور ډېر زیات یونیک کوو. 3 سیزونه زمونږ ډېر یونیک دي. یو دا چې مونږ چې څونه اسسټیو ډیوایسز دي انکلوډینګ ویل چیر دا مونږ په خپله اداره دا لږ زموږ خلکو ته لږ ښکاره کېږي لکه دا جامد کولو طریقه شو ویښته اړول شو اسسټیو ډیوایس د خوراک شو د کوډیپلیجیک مریضانو لپاره بالکل. خو د پیراپلیجیک نو هغه دپاره لکه د خپو د هغې د خپو د سهاري چې دي هغې ته مونږ کیلیپرز یا بریسز وایو یا ویل چیر. خو تقریبا زمونږ 100% مریضانو ته مونږ ویل چیرز ورکوو. نو ویل چیر د هغه د سایز د هغه د ویټ او د هغه د ضرورت مطابق جوړول دي ته مونږ کسټم میډ ویل چیر دا خپله جوړوي تاسو؟ دا مونږ خپل زمونږ په پیراپلیجیک سنټر کې خپله کارخانه ده. مونږ خپل جوړو. مونږ سره داسې پروفیشنلز دي چې په بل هسپتال کې چېرته شته نه، لکه ریهب انجینیر فار ایگزامپل یا ریکریشنل تھراپسټ. نو دا یا ایون سوشل ورکرز زمونږ د ټیم حصه ده، سایکالوجیست زمونږ د ټیم حصه ده، اکیپیشنل تھراپسټ زمونږ د ټیم حصه ده. یعنی مونږ هغې زمونږ کوشش دا وي چې زمونږ مریض چاته محتاج نشي، چې دی د دې ادارې نه په دې چاردیوارۍ کې دننه د هغه ټول ضرورتونه پوره شي. دې خبرې له راځم چې تاسو وختي خبره په دې کې وکړه چې ووکیشنل ټریننګز جی بالکل انسان ریهب شو هغه ژوند دوباره یو رڼا هغه ته ښکاره شوه. تاسو وایئ چې هغه د چا محتاج نشي، چاته د لاس ونیسي په خپل لاس خپو دی او په معذور وجود دی هغه شو. هغې دپاره تاسو وایئ چې ووکیشنل ټریننګ مونږ ابتدایي مونږ دونه کوو. زمونږ دا کوشش وي چې زمونږ دا چې کوم بې تعلیمه خلک یا چې کوم تعلیم جاری نشي ساتلی یا مثال په طور باندې هغوی دیاړیمار خلک وي او هغه غریبان چې دي هغوی لکه د هغې نه علاوه داسې څه جاب کولی نشي چې هغه په ارام باندې یا دفتر کې کینی یا ډاکټر شي یا انجینیر جوړ شي یا څه ټیکنیکل کار وکړي. نو هغه خلک مونږ ته دا پته وي. لکه کویلې کان کې زیاتر زمونږ د کویلې په کانونو کې د خلکو ملا ماتې شي. سعودي عرب ته د مهنت مزدورۍ دپاره خلک لاړ شي، هلته زیر تعمیر بلډینګ نه راوغورځېږي یا ګاډۍ ووهي. کلو کې زما خپل کلي کې بدیر کې د غوزانو نه خلک را پرېوځي. د اوس ریسنټلی 2 کسان سعودي عرب نه راغلي دي، 2 کسه یو هم نه په دې تیر شوي میاشت کې راغلي سعودي عرب نه دي، په چوټۍ راغلي دي او د غوزانو نه را پرېوتې دي، ملاګانې ماتې شوي دي لکه غوز بوټي ته ختلي وي. د غوز بوټي ته نو دا لکه تاسو یو کین امیجن چې لکه څومره ډېر زیات زموږ په دې ملک کې زه دې وجې نه نمبر 1 وجه چې ده د سپاینل کورډ انجري په پاکستان کې هغه فالز دي، راغورځېدل. په دې کې د بجلۍ د پولونو نه خلک را پرېوځي. بعضې وخت کې د بجلۍ په وابړه کې کار نه کوي خو بس کونډو اچولو دپاره ختلی او را پرېوځي، غریب ملا ماته شي. د زیر تعمیر بلډینګونو نه د کویلې په کانونو کې دغه ته کویانو ته خلک پرېوځي، وچ کویانو ته. کورونو کې خلکو وچ کویانې دونه بې احتیاطي ده د خلکو چې کله نه کله په کوی کې اوبه هم نه خو ده په کور کې بیا هم کویه ساتلی، کله ورته ښځه پرېوځي، کله ورته بچی پرېوځي، مین هولز ته خلک پرېوځي، ملا یې ماته شي. ګاډي خلک ووهي، ملا یې ماته شي. ګاډي د چت نه را پرېوځي خلک اکسیډنټونو کې. نو آل کاینډز اف ریزنز. نو مونږ جی الحمدلله مونږ نه صرف دا چې د دې خلکو دا چې کوم په انډور په چاردیوارۍ کې دننه کوم ضرورتونه دي هغه ټول پوره کړو، بلکې مونږ بیا د پښتونخوا چې کوم مریضان دي د ټول پاکستان مریضان خو مونږ بیا ریویزټ کولی نشو په کورونو کې، خو د پښتونخوا مریضان د شندور چترال نه واخله ته د ډي اے خان د باونډري پورې، د پنجاب د باونډري پورې او د الای پورې په بل سایډ باندې چې څونه پښتونخوا ده. د دې کې چې د کم ځای زمونږ مریض دی هغه ته زما ټیم ځان وررسوي. شپږ میاشتې ډسچارج نه بعد. جی بالکل. او د هغوی په کورونو کې موستلی باترومونه نه وي، زیاتر غریب خلک وي، هغوی ته موږ په کورونو کې باترومونه جوړو. خو خبره غالبا چې ما نه خطا شوه هغه د ووکیشنل ټریننګ تاسو کومه خبره کوله. نو ووکیشنل ټریننګ کې موږ دا کوشش وي چې دا خلک ټیلرنګ زده کړي، دی امبرایډري زده کړي، موبایل فون ریپیر زده کړي، کمپیوټر سکلز بنیادي سکلز زده کړي چې دی بیا کورونو ته لاړ شي، چې دی په کورونو کې هسې نه کینی چې دی په چا باندې بوج کېږي نه. خصوصا زنانه ینګ جینکۍ ځوانانې جینکۍ کله په ګولو ولګي، کله را پرېوځي، د خاورو خټانو نه را لاندې شي جینکۍ، هغې ملا ماته شي. بیا هغوی په کورونو کې ټول عمر د بېعزتۍ او د تکلیف ژوند تېروي. زمونږ په معاشره کې د جینکو ژوند هسې هم ډېر مشکل وي او چې ملا یې ماته شي په کور کې بیا وروڼو ته، ځکه مور و پلار به هم ټول عمر ژوندي نه وي. نو دا ډېر زیات یو لوی. نو مونږ د دې حل دا راویستلی دی چې مونږ هغوی له لږ ورته ټریننګ هم ورکړو او بیا هغوی له مونږ د چا ډونر په تعاون سره هغوی له مونږ د سلایي کړایي بندوبست مشین ورله واخلو، څه جامې او څو جوړې ورله واخلو، هغې سره چې کوم کټ راځي قینچي وغیره هغه ورته واخلو او هغه هغوی ته کور ته ورسو مونږ.
او زموږ مقصد د هغې نه دا چې دوی په کور کې هسې نه کینی چې دوی په چا بوج کېږي نه چې دوی سه لږې ډېرې پیسې ټکې ګټي چې دوی سو کم سے کم د باقي ژوند د دوی سوکاله تیر شي چې هغه شانتې په تکلیف خجی تاسو د فالو اپ خبره کوله چې تاسو ټیم جو بیا تاسو ته واشروم جوړو لار جی بالکل ډېر زموږ په دې غریزو علاقو کې یا زموږ په کلو علاقو کې داسې که ویلچیر تاسو چاته ورکړئ نو هغې بالکل لار نه وي جی بالکل جی نو د دې بیا څه طریقه کاري مونږ خو جی زموږ سره په دې مت کې مونږ د 20,000 روپو نه واخله د شلو نه د 1,000 روپو پورې مونږ د دې په کورونو کې لارې جوړو خو د دې نه چې زیاتې شي نو بیا زموږ د وس کار نه دی او چې چاته به کوي دا ډېر شي کونسلرانو ته او مقامي ادارو ته باقاعده اپروچ کوو مونږ مقامي ان جی اوز ته چې کوم د خدمت ادارې دي مختلفې مونږ هغې ته اپروچ کوو مونږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته اپروچ کوو زموږ سوشل ورکر چې دی هغه هر هغه کار کوي چې هغه ډاکټران یا بل څوک نشي کولی نو هغه زموږ چې کوم سوشل ورکینګ ټیم دی هغه باقاعده مریضان فالو کوي د هغې سوشل سټیټس ډیټرمن کوي او بیا د هغې په نتیجه کې د هغه څه مدد کیدی شي د سعودي عرب وغیره نه چې کوم خلک راشي د دې سره د پروټیکټر په نوم باندې یو انشورنسي اوورسیز فاونډیشن د هغې مدد کولی شي هغې ته پته نه عام طور باندې هغې غریبان دی نه خبر نو مونږ باقاعده زموږ سوشل ورکر هغې له د اوورسیز فاونډیشن نه پیسې واخلي هغې سوشل ویلفیر سره هغې متعارف کړي د نورو ان جی او سره متعارف کړي مقصد مونږ مریض پسې کمبل شو مریض مونږ پسې نه کمبل کېږي مونږ مریض پسې کمبل کېږو مونږ ورته دا وایو چې تاسو هر 3 میاشتې بعد وزټ کوئ چې زموږ که څه نوې ټیکنالوجي راغلي مونږ به تاسو راغه شیر کوو که تاسو ته څه نوې تکلیف جوړ شوی مونږ به د هغې حل تاسو له راوباسو خو تاسو مهرباني کوئ تاسو هر 3 میاشتې 6 میاشتې بعد کال بعد کم سے کم تاسو ضرور چکر لګوئ دلته سپاینل کارډ انجری د وجې نه څوک مري نه البته د هغه ژوند چې دی دونه میزریبل شي او دومره تکلیف دی شي چې د هغه خاندان نه بلکې د هغه ټوله محلې ته د هغه د وجې نه تکلیف وي نو د دې وجې نه مونږ چې کله یو کس ریهیبلیټیټ کو نو یو خدا خبره تاسو د یادولو وړ ده چې مونږ چې کوم کسان مونږ ریهیبلیټیټ کو یا جسمانی بحالي نو هغې ته مونږ به مریضان نه وایو ځکه هغې په بدن کې څه مرض پاتې نشي هغې ته مونږ ګریجویټس وایو نو زمونږ ګریجویټس چې د پاکستان په هر ګوټ کې دي الحمدلله هغې په دې خبر باندې پوي چې زمونږ عزت او زمونږ خوشحالي په فزیکل اکټیویټي کې ده د هغې صحت په دې کې دی چې هغې څه نه څه اکټیویټي کوي چې هغې څه نه څه کار کوي هغې ځان بیزي ساتي خپل ژوند پخپله کوي ډاکټر صاحب تاسو په شروع کې یو خبره وکړه چېرې په ټول پاکستان کې داسې بل د دې قسمه غونته اداره نشته د دې وجوهات سري آیا هلته هغسې پروفیشنل خلک نشته هغسې لیډران نشته دی هغسې سورسز ورسره نشته دی هغسې بیراکرسي کوم چې یا د ګورنمنټ سپورټ نو د دې دپاره څه میسج او څه سټرګل تاسو څه وایي چې څه کول پکار دي د پښتونخوا خو بس دا ما تاسو ته ویلې چې د افغان رشیا افغان وار بس همدغه یو فایده پښتونخوا ته یا پاکستان ته شوې ده چې د هغې په نتیجه کې دلته کې د ریهیب پروفیشنلز د ویسټرن کنټریز نه راله او هغوی دلته کې داسې ادارې جوړې کړې او نورې ادارې خو ټولې ختمې شوې خو شکر دی د یوه اداره د هغه وخت نه مونږ ته پاتې شوه کنی که دا اداره نه وي نو مونږ به څه ریوایو کول مونږ د خو چا 100 کناله ځمکه نه راکوله په حیدرآباد کې نو یو خو د دې مین وجه دا وه چې په پښتونخوا کې دا اداره د لیټ 70s یا ارلی 80s نه موجود ده نورو علاقو کې ولې نشته مونږ د پروفیشنلز کمې نشته جی کم پروفیشنلز چې مونږ په پیراپلیجیک سنټر کې د کم پروفیشنلز خدمات مونږ حاصل کړي دي دا پروفیشنل ټول ملک کې موجود دي بلکې یو پروفیشن خو داسې هم دی لکه اکیپیشنل تھراپي چې زموږ سره د اکیپیشنل تھراپي څونه ګریجویټس دي نو موږ ټول د لاهور نه هیر کړي دي د مطلب چې لاهور کې موجود دي خو داسې کمپریهنسیو اداره نشته په بیټس اینډ پیسز کې خو کارونه لګیا دي کیږي خو داسې اداره د بده مرغه چا جوړه نه کړه چې هغه کمپریهنسیولی په یو چار دیوارۍ کې دننه د ټول کارونه وکړي او مریض د بل چا محتاج نه کړي نو دا اپروچ چې دی د کمپریهنسیو فزیکل ریهیبلیټیشن دا اپروچ چې دی نو دا مونږ په پاکستان کې زه چې امریکې نه واپس رالم نو دا اپروچ ما د گورنمنٹ په سیکټر کې د پیراپلیجیک سنټر په شکل کې یو انټروډیوس کو او د ان جی اوز په سیکټر کې د هیلپینګ هینډ فار ریلیف اینڈ ډیولپمنٹ یو اس بیسډ یو ارګنایزیشن دی د پاکستانیانو مسلمانانو نو هغه تنظیم د زلزلو نه بعد د هغې دپاره مونږ بیا په مانسیره کې او په پنجاب کې په چکوال کې او زموږ دیر کې واړه سنټر داسې دا 2 سنټر خو چې چکوال او مانسیره والا غټې سنټر خو هغه آوټ پیشنټ بیس دي هغې مریض ایډمټ کولی نشي هغې سره دونه ډېر ریسورسز نشته ښه غټې مضبوطې ادارې دي هغه کمپریهنسیو دا ټول سروسز هلته موجود دي
خو د بده مرغه هغې مریض اډمیټ کولی نه شي ځکه هغې سره دونه فنډز نشته چې فار ایور هغې نو ګورمنټ دپاره داسې مشکل خبره نه ده. زمونږ اداره چې ده زمونږ اداره نه صرف دا چې دا یو اگزامپل یو ماډل دی د میډیکل فرټرنیټي دپاره بلکې دا یو ماډل دی د مینیجرز دپاره د بیوروکراسي دپاره هم د ګورمنټ دپاره هم چې هغې داسې ادارې په ډېرو لږو پیسو کې زمونږ اخراجات چې دي هغه په هیڅ صورت باندې ډېر زیات نه دي. لکه زمونږ د پیراپلیجیک سنټر چې کوم یو انټرنیشنل لیول اداره ده زمونږ بجټ د یو مقامي رورل هیلث سنټر یا د یو تحصیل هیډ کوارټر اسپتال برابر. خو خوشحاله خبره پکې ده چې تاسو مطمئنه او الحمدلله تاسو واقعي چې یو ستاینې وړ یو داسې لیډر الله تعالی هغې له ورکړی چې یو رول ماډل او یو رول هغه ادا کوئ. انشاءالله جی په دې باندې به هم خبرې بیا په بل پروګرام کې کېږي او روان وخت کې ستاسو د دې لپاره بیا څه ارادې دي په دې باندې به هم خبرې اترې کېږي. دا به زموږ نیکسټ پروګرام ته انشاءالله جی زی ستاسو ډېره زیاته د راتګ مننه جی. خوشحاله شو ستاسو په دې دغه باندې. بلکل مینوالو وایي ځان چې د ځان په غم کې روږ شي را پیدا به نه شي هغه پیدا شي چې څوک روږ شي د ملت دپاره. ډاکټر صاحب ته زموږ سلام او هغې دپاره ډېرې نیکې پرځونې ځکه چې رهي کم رول دی کم کردار په معاشره کې لوبوي نو واقعي چې هغه د ستاینې وړ دی. دې وخت کې موږ سره د ښکلې غونتې اواز هغه تاسو ته وړاندې